د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي مرګونه به عام سي مرګونه. ما استاد سره اوس پر ډوډۍ ناستو د نبی اسلام په زمانه کې یو سړی د نبی اسلام سره نن ناستو په د سبا حال راغی یا رسول الله مړ شو. څنګه مړ شو یو خو پرون سبا سره ناستو جوړ روغ څنګه. بیا د الله رسول فرمایل د قیامت علامه دا د مرګونه به عام سي. مازیګر ژوندی اذان بم د کړی اقامت بم د کړی بیان بم د کړی جمعات بم د کړی لیکن د مازیګر د مازیګر په منځ کې ځاغو چې پلانې چې صاحب مړ دی یا پلانې مړ دی جنازه یې پر دونه بجې د الله رسول فرمایي د قیامت علامه ده او دا علامه په مستي کې به خیر ژوندی ده. وفجعتي نقمتك دا دعا د الله رسول کوي یا الله دا اچانک ناګهانه پښتانه ناګهانه بوزي راوته بازار له ولاړې چې ته پیسې ورکې 100 روپۍ ورکې 100 روپۍ ته ورته شي دی راوړه و چې ډوډۍ راوړه صدقې بعد ناری چې څه صدا ویل ول مزدا وای چې نه مزدا وای چې خبره خلاص وسوله مخصم پروت د چت پر سر باندې ګرمي او بجلی نه ولا سار چې راپورته کېدې په یو بچی کې ناګهانه ګولې لګېدلې ولا صحیح شو هغه مړولو دا څونه ډیر پیر شوی د ازمستي په وطنو کې خلک ولې په سره ګرمي کې بيدې د باندې ويار دا ټکان کیږي نه کبه ګولې راکې ونشلې ستا په کور کې وادو خوشحالي و تا ناوې کور ته راوړله د دې معنا دا سو چې د بل چا د کور ناوې په سرو وینو ورولړه معنا یې داس ولا نو کې دا معنا د نه کوونو بیا ستا ناوې مې ورځ په سرو وینو ولړل شي د دې معنا دا د تا ناوې راوړله ته ماته به خدای زامن راکې شایسته تا ټکان کول ورور د بل چا په کور کې شایسته زوی واغې دی روواجی وایي الله بل تا پښتنه نه وکی او کته دا ما ټکانو کو یا رزقونه په خبر د چا ټکانو الله خو په خبر دی نو خلق د قیامت د حساب بیری د دنیا د حساب خو نه بیری د دنیا په دراله خبره د سړی دی لاړی مړ سره د قیامت پر ورځ الله په ټولو خبرو خبر دی تا ولې ټکان کول چې سپاره دي کول ولې خوشحالي واځي ستاده پاره وا دا ستا خوشحالي الله فرمای ما خوشحالي درکته د بل کور ولې په وینو ورسور کوي د دې پښتنه الله کوي ماته سړیول مولوي صاحب زه چې ټکان کوم د مریاباد او خاطر مالو په مریاباد کې به خنجران وسیږي انسانان نه دي ته د ابو بکر صدیق په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د محبت بدله دغه ور کوي خلکو ته دا خو حضرت عمر فاروق هم پر تعالی لعنت وای ابو بکر صدیق هم پر تعالی لعنت وای تعالی ما سره محبت کوي په دغه معیار کې دي کوي صحیح سلو دا څه غلط په فهمي دي د الله رسول په دعا کول ولي الله د ناګهانه افت مو وساتي سونه ډیر ناګهانه افت خدا غدي مخستم پریوتی سال د شپې زړه دوره پر راغلی وسام د مړو المنزل الرالي جوړ روغ چې کور ته راتلی په دروازه کې گزار ولاړې غسل خانې له غسل کوي دروازه په بند ورغه ورک څه بیا دروازه ماته کړه دوره ور باندې راغلی و دې ته ناګهانه افت وای ناګهانه غم وای د الله رسول دعا کوي الله د داسې عالم وساتي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدين آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.